د ویډیو په اخر کې تاسو داسې یو ټریک ښایم چې هغه به تاسو سره کومک وکړي چې تر اوسه پورې دغه راتلونکې زمانه تاسو د ټول عمر لپاره په ذهن کې پاتې شي. It shows an action that will happen in the future. دا هغه عمل موږ ته ښیي چې په آینده کې به واقع شي. تاسو ته یو ټریک درښایم چې هغه به تاسو تل په یاد ولرئ. دوستانو د ox څخه وروسته ox معنا auxiliary verbs. د ox څخه وروسته همیش موږ تاسو چې استفاده کوو اول چې دی پازیټیو یا مثبت سټرکچر دی چې سبجیکټ پلس will یا shall plus base form of the verb plus object یا complement. The next example, will Ashraf Ghani come to Kabul? آیا اشرف غنی به کابل ته راشي؟ Hello dear respected audience, in this video we are gonna talk about simple future tense. سلامونه ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې موږ تاسو د ساده راتلونکي زمانه په اړه خبرې کوو چې ساده راتلونکي زمانه څه ده او موږ د څه هدف لپاره دا استفاده کوو او سټرکچر او د استعمال ځایونه څه دي. زما سره دا ویډیو ته اخره پورې وګورئ، ان شاء الله چې زه تاسو ته ضمانت درکوم چې تاسو به د سمپل فیوچر ټینس په برخه کې کوم مشکل سره مخامخ نشئ. او د ویډیو په اخر کې تاسو داسې یو ټریک ښایم چې هغه به تاسو سره کومک وکړي چې تر اوسه پورې دغه راتلونکي زمانه تاسو د ټول عمر لپاره په ذهن کې پاتې شي او په ښه او صحیح توګه باندې څنګه استعمال کړئ. نو د موضوع د لا ښې روښانتیا لپاره راځئ د تختې مخې ته. دوستانو سمپل فیوچر ټینس راتلونکي ساده زمانه، یعنی دا ډیر ساده ده، ډیر اسانه ده. یعنی موږ وایو چې it shows an action that will happen in the future. دا هغه عمل موږ ته ښیي چې په آینده کې به واقع شي. هغه عمل یا هغه عملونه چې په آینده کې واقع کیدونکي دي تر اوسه واقع شوي نه دي، دا د سمپل فیوچر یا د راتلونکي ساده زمانه په واسطه باندې موږ څنګه کوو دا ښیو. د دې زمانه کومکی افعال چې دی هیلپینګ ورب will او shall دی. shall چې دی دوستانو دا د فرست پرسن لپاره استفاده کیږي، د I او we لپاره، یعنی د متکلم لپاره. د متکلم لپاره موږ تاسو shall استفاده کوو، مګر دا ډیر عام نه دی. موږ تاسو ډیر زیات استفاده کوو will استفاده کوو. چون فارمل انګلیش کې چې دی هغه shall د I او we لپاره یا د فرست پرسن یا د متکلم لپاره استفاده کیږي. نو دا کومکی افعال دي. او مین ورب چې دی یعنی اصلي فعل چې دی دا بیس فارم اف د ورب دی. دا یو ډیر مهمه خبر تاسو ته یو ټریک درښایم چې هغه به تاسو تل په یاد ولرئ. دوستانو د ox څخه وروسته ox معنا auxiliary verbs. د ox څخه وروسته همیش موږ تاسو چې استفاده کوو بیس فارم اف د verb. دا په یاد ولرئ. دا په انګلیسي کې یوه قاعده ده، یوه عمومي قاعده ده چې په د auxiliary verb څخه وروسته موږ چې استفاده کوو بیس فارم اف د verb. مثلا زه وایم I can teach English. زه نشم ویلی چې I can teaching English. مثلا زه وایم چې she learns English. هغه انګلیسي کې که وایم چې she can learn English، هغه هلته اس یا اس نه خلي، یوازې بیس فارم. هلته نه اس اخیستی شي د کان د auxiliary verb نه وروسته ورب، نه ING اخیستی شي، نه ED اخیستی شي، هیڅ نشي اخیستی. نو دا یوه قاعده په یاد ولرئ. نو دلته هم په فیوچر ټینس کې موږ تاسو فعل چې دی بیس فارم یعنې د ورب لومړی حالت دی. لکه راشي مثالونه وګورئ. زه وایم چې I will travel. ګورئ ما ویل travel بیس فارم دی. I will travel to Australia in the future. زه به استرالیا ته انشاءالله په آینده کې سفر وکړم. دوستانو دعاګانې کوئ چې په حقیقت بدل شي. بل مثال my brother will call you tomorrow. زما ورور به تاسو ته یا تا ته سبا ته زنګ ووهي. The next example, Afghanistan will improve in the future. افغانستان به په آینده کې ترقي وکړي انشاءالله. The last example, Ali will go to Kabul tomorrow. علي به سبا ته کابل ته لاړ شي. نو دا تعریف و او د کومکی افعال نه او د اگزامپل نه و. نو اوس راځئ د ویډیو بله برخه کې به د سمپل فیوچر ټینس د استعمال ځایونه او سټرکچر به یې وایي، څنګه موږ کولی شو منفي، مثبت یا سوالیه جملې پکې جوړې کړو. دوستانو د ویډیو په دې برخه کې موږ تاسو د فیوچر ټینس سټرکچر او د استعمال ځایونه وایو. د ویډیو ته اخر سره پاتې شئ، ډېره جالبه ویډیو ده. لومړی راځو سټرکچر ته. اول چې دی پازیټیو یا مثبت سټرکچر دی چې سبجیکټ پلس will یا shall پلس بیس فارم اف د verb پلس object یا complement. will خو د ټولو سبجیکټ پروناون لپاره استفاده کیږي او shall د I او we لپاره استفاده کیږي. که استفاده نشي هم فرق نه کوي، خو فارملی دا باید د I او we سره استفاده شي. لکه اگزامپل زه وایم چې I shall get a scholarship next year. راتلونکي کال ته به زه یو سکالرشپ ترلاسه کړم. We will graduate from university soon. موږ به زر له پوهنتون څخه فارغ شو. عمل دی په آینده کې واقع کیږي، ډېر ساده، ډېر اسانه. Our government will announce election next week. زموږ دولت به راتلونکي هفته کې انتخابات
اعلان کا. نو اوس راځو دوستانو دغه مثالونه منفي ته اړوو. که دغه مثالونه تاسو ته یو څوک درکړي جمله وي تر دې منفي ته اړوو څنګه به اړوئ؟ موږ به تاسو به د ویل او یا د شال نه وروسته یوازې یو ناټ اضافه کوو لکه سبجیکټ پلس ویل شال ناټ پلس بیس فارم پلس آبجیکټ یا کمپلیمنٹ. I will not leave you alone. زه به تا ته نه پرېنږدم. ما دلته won't لیکلی. won't څه دی؟ won't they will not contracted form دی یعنی they will not هغه مختصر شکل دی won't. I won't leave you alone. دا په سپیکینګ کې ډېر زیات استفاده کېږي. دوستانو کوشش وکړئ په خپل سپیکینګ کې دا راولئ. I won't do this. I won't do that. Next example. We will not graduate from university soon. موږ به له پوهنتون څخه زر فارغ نشو. The next example. They won't officially recognize our government. دی به زموږ دولت په رسمیت ونه پیژني. And the last structure interrogative or question structure سوالیه. په سوالیه structure کې موږ تاسو کې دغه جملې غواړو سوالیه ته وړو نو دغه افعال کومکی به د جملې سر ته راوړو ویل یا شال. ګورئ مالته ویل شال د جملې سر ته راوړي پلس بیا به سبجیکټ راځي بیا به بیس فارم اف د ورب یا د فعل اصلي حالت بیا آبجیکټ یا کمپلیمنٹ. لکه چې will you invite me will you invite me آیا ته مداوت کې will you invite me آیا ته مداوت کې. بل example will mom come tomorrow will mom come tomorrow آیا مور به سبا ته راشي آیا زموږ مور به سبا ته راشي. The next example will اشرف غنی come to Kabul آیا اشرف غنی به کابل ته راشي. نو دا شول د simple future tense structures. اوس راځو د ویډیو په دې برخه کې موږ تاسې د سمپل فیوچر ټینس استعمال ځایونه وایو چې دا ډېر زیات مهم دي او دا تاسو په یاد کې ولرئ. دلته یوې ډېرې مهمې نقطې ته ما اشاره کړې ده. لومړی د استعمال ځای چې دی د فیوچر ټینس هغه دا دی چې it predicts an action based on opinion. یعنی دا د یو عمل پیشګویي کوي د خپل نظر په اساس باندې. یعنې ته وایې چې دا عمل به واقع شي یعنی مطمئن نه یې. په دې حالت کې موږ ویل استفاده کوو چې زه به تاسو ته راتلونکي ویډیو د ویل او د بیګینګ ټو د فرق په باره کې چې موږ مثلا وایم چې I will go to Kabul tomorrow I am going to go to Kabul tomorrow. فرق د دوی مثالونو څه دی؟ فرق د ویل او د بیګینګ ټو څه دی؟ هغه تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې تشریح کوم ان شاء الله. خو دلته هم تاسو په ډېر څه وپوهیږئ. یعنی دا په کله چې موږ ویل استفاده کوو ویل د یو عمل په باره کې موږ پیشګویي کوو چې په آینده کې به واقع شي مطمئن نه اوسېږو. لکه زه وایم چې it will rain tomorrow سبا ته باران وورېږي معلوم نه دی و به وورېږي ونه به وورېږي خو زه یو پیشګویي کوم چې کېدای شي هغه وریځ ده هغه یې ښودلې علایم. بل the weather will get hot this summer راتلونکي وړي ته به هوا څنګه شي ډېره به ګرمه شي. نو دا یو پیشګویي ده یعنې 100% I'm not sure زه 100% مطمئن نه یم. we will become rich موږ به پولداره شو موږ به پیسه‌داره شو. نو هغه معلوم نه دی که پیسه‌داره به شو که به نه شو. نو دا د یو عمل پیشګویي ده چې د ویل په واسطه کې په دې وخت کې موږ ویل استفاده کوو ویل. بل دویم استعمال چې دی future tense it shows planned future actions. دا مونږ ته پلان شوي عملونه په آینده کې ښیي یعنی هغه عمل چې تا د هغه عمل د کولو لپاره مخکې تصمیم نیولی اوسېږي. دوستانو راځو لومړي مثال ته I am going to paint my room before Eid. یعنی ما سره د ساتل دی رنګ بازار نه روان یم کور ته. یو نفر ما ته وایي چې where are you going what are you doing. زه ورته وایم چې I am going to paint my room before Eid. ګورئ یو عمل دی چې ما ورته پلان نیولی رنګ مې اخیستی دی په آینده کې د یو عمل د کولو پلان لرم. نو دلته بیګ میټریز به کېږي ځکه چې دا عمل 100% د واقع کېدلو په حالت کې د واقع کېږي د عمل حتمي دی. بل my father is going to sell his car. زما پلار تصمیم نیولی چې خپل موټر خرڅ کړو دوکان کېږدي. نو ته به وایې چې my father is going to sell his car. زما پلار چې دی موټر خرڅوي د موټر د خرڅولو په حالات کې په آینده کې. بل we are going to implement new strategy. مونږ به نوې استراتیجي اپلای کوو. دوستانو دا زموږ د نن ورځې ویډیو. په دې ویډیو کې موږ سمپل فیوچر ټینس د دې د استعمال ځایونه د سټرکچرونه او تاریخ مو وویل. کوم ویډیو خوښ شوی ویډیو ته سره لایک او د نورو ملګرو سره شریکه کړئ. ترڅنګ خپل نظرونه د کمنټ په برخه کې زموږ سره شریک کړئ او همدارنګه زموږ یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ ترڅو د هرې نوې درسي ویډیو نوټیفیکیشن لومړی تر تاسو پورې در ورسي او له موږ سره په ګډه یو ځای او په اسانه طریقه سره انګلیسي زده کړئ.